یو کس چې د انتقالاتو کاروبار یې کوو نو پخوا زمانه کې خو همدغه خر و کچر و په دې به خلکو انتقالات کول نو دغه سړي ډېر ګلالی خر درلوده او دا خر ترې یوه ورځ یوې کندې ته وغورځېده نو سړي چې څومره هڅه وکړله ونه شو چې خپل هغه کاروبار ملګری راوباسي ډېرې هڅې وکړې ونه شو نو بالاخره ویل چې نه کېږي او ټوله ورځ مې ورته تېره کړه ښه خبره دا ده چې بس هماغه کندې ته خاورې ور واچوم بند یې کړم او زه ترې لاړ شم نو کله چې ده خاورې اچول هلته شروع کړل نو خره دا فکر کوو چې والا دا سړی د خاورې دې لپاره اچوي چې ما راوباسي نو څومره به یې چې خاورې ور واچولی دی به په خاورو لږ راپورته شو څومره چې خاورې ډېرېدلې هغومره به یې د دې راوچتېدلو سطحه هم پورته کېدله بالاخره چې دی له کندې څخه راووت نو خبره دا دی چې هغه کوم مشکلات چې دي مشکلات باید سړی په ژوند کې په خپلو ښېګڼو واړوي په خپل قوت یې واړوي او یعنې هغه تیږې چې تاسو طرف ته غورځېږي دې په ځای چې بیرته یې په مقابل لوري ور وتوغوئ ښه خبره دا چې کوټه ترې جوړه کړئ دیوال ترې جوړ کړئ او خپله سرپناه یې کړئ